وزیر صاحب په د الیکشن وي او بل نظم لیکلی دی نوي هغه به ووایو پنجایتي الیکشن و وی بیا را روان دي پښتونخوا ته الیکشن راځي زما په خیال چې د دروغو لوی سیزن راځي خدای دې خیر وکړي صافت خو په وطن راځي او ښه په اخلاص غم او ښادۍ لارې یو تن راځي ګڼه پکې وي که د ورځې او که د شپې کېږي او دا یو کارخه د جنازې خو ښې درنې کېږي شل د جرنل نه شل د یوت شل د کیسان ولاړ دي او یا کسانو کې شپېته امیدواران ولاړ دي دا لس کسان ورته په یو دوه کې حیران ولاړ دي چې چاله ووټ ورکم دا ټول مې عزیزان ولاړ دي که یو خوشحاله کم نو نور لس خفه کېږي رانه او ټولو ته ښه کوم منافق خو به جوړېږي رانه یو ته چې ګورم نو دا دیانتدار ولاړ دی بل ته چې ګورم نو دا خو ایماندار ولاړ دی یو د دې خوار ولس دپاره تابعدار ولاړ دی بل د دې کونډو یتیمانو خدمتګار ولاړ دی د دومره خو خلکو په منځ کې فیصله ګرانه ده هر یو مخلص ته حرام نه کوي قصه ګرانه ده د هر سړي سره زه پټه مشوره کومه سحر د یو ماښام د بل سره واده کومه ووټ در کومه په قسم لوس پوره کومه څه بېماني کوم هر سړي ته ښه کومه ټوپۍ د ربړ یم پر یو سر پوره ښکارم او میدان ښایسته یم د هر سړي چمچه ښکارم نن سبا ډېرې دروغ ګیلې په زړه کې ساتم دوه درې خو پرېږده له سته ژبې په خوله کې ساتم ښه مطمئنه امیدوار صاحب په تیاره کې ساتم هغه که ما ساتي زه خو هم هغه دوکه کې ساتم خو موټران خو امیدوار لاپې د خولې کوي او ټول د دروغو د یو بل سره وعدې کوي یو په جذبه کې وي زه به چې چیني ارزانوم بل پې راپاسېدو وي دال وریجې غوړي ارزانوم درېیم پې راودانګل پېټرول به سمدستي ارزانوم پنځم وي زه خو به پنځم وي دویانې به بیخي ارزانوم شپږم وي زه خو به د خلکو ته د اوړه ارزانوم اووم وي څه به سرخوږم خو ارسه ارزانوم یو وی چې تاسو خو کوی نه شئ د ځان تپوس وزیر اعظم نه درنه کوم د پاکستان تپوس د هر کافر نه به کوم د مسلمان تپوس د امریکې نه به کوم د افغانستان تپوس که زه کامیاب شوم د هندوانو نه کشمیر اخلم او د دشمنانو نه په زور به خپل جاګیر اخلم انګاره خلکو ښې پخې وعدې وکړلې امیدوار یو کس راپاسېدو یو چغې یې دوه درې وکړلې خلکو په ده پسې د زنده‌باد نارې وکړلې امیدوار دننه د چرګانو په کوټو ورغی بار تېنه خلک په فکرۍ نه مکپارو ورغی د چیو د سکو سره بس دغه سلسله ختمه شوه خبرې ټولې او وایې وړلې قصه ختمه شوه